په سعودي عرب کې به تاسو د پاک آئیډنټیټي اپلیکیشن اکاونټ څنګه جوړوئ. که تاسو په سعودي عرب کې ژوند کوئ وطنوالو نو د دې اپ په تاسو ته ډیر ضرورت راځي که په دې کې تاسو پاسپورت رینیو کوئ یا پکې خپل شناختی کارت رینیو کوئ. دې نه علاوه که پکې تاسو خپل د بچو رجسټریشن لایسنس داسې ډیر آپشن دی په دې کې او هغه تاسو بالکل په کار باندې راتلی شي. د دې اکاونټ په سعودي عرب کې تاسو بالکل په اسانه باندې جوړولی شئ. تاسو سره به یو جیمیل اکاونټ پکاري او د موبایل نمبر به تاسو سره پکاري. که تاسو په سعودي عرب کې اوسېږئ او د جدې او د ریاض نه تاسو لرې یئ نو تاسو آنلاین اپلای کولی شئ د پاسپورت لپاره. کله چې تاسو د پاسپورت لپاره آنلاین د رینیو کولو لپاره اپلای کوئ نو تاسو ته به د دې اپلیکیشن ضرورت لازم راځي ځکه چې په دې کې دننه ستاسو فنګر لګي. وطنوالو دا داسې اپ دی لکه په سعودي عرب کې چې څنګه ابشر دی. راځئ وطنوالو په دې ویډیو کې زده کوو چې په دې کې به موږ خپل اکاونټ څنګه جوړو. په دې کې دننه چې بیا کم آپشنز دي نو که تاسو وایئ چې په هغې باندې موږ ته ویډیو جوړه کړه نو زه به درته بیا په هغې باندې هم ویډیو کوم. ماته کمنټ وکړئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کړو. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو سره لایک شیر کړئ. دې نه علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی هغه درسره لازم سبسکرایب کړئ. که څوک ما سره کنټیکټ کول غواړي زما انسټاګرام ته راشئ زه به درسره په خپله باندې رابطه کوم. دې دپاره به تاسو خپل ګوګل کولاو کوئ او په ګوګل په سرچ کې به تاسو ولیکئ فایل VCR. دا څنګه چې ما تاسو ته په سکرین باندې شو کړی دی همدغه سیم ټو سیم سپیلینګ به تاسو ولیکئ او بیا به په دې اولني ویب سایټ باندې تاسو کلیک واخلئ. ویب سایټ چې تاسو کولاو کوئ په سرچ کې به تاسو ولیکئ پاک آئیډنټیټي او بیا به د سرچ په دې بټن باندې تاسو کلیک کړئ. چې کلیک کړئ د اولنی ارټیکل تاسو ته شو کېږي په دې به کلیک واخلئ. بیا به لاندې سکرول کړئ. چې سکرول کړئ دلته کې اولنی کم چې دی دا تاسو ته د انډرایډ موبایل دپاره شو کېږي. دا لاندې تاسو ته د آیفون دپاره دې ځای نه به دا اپ ډاونلوډ کړئ. راځئ مخکې نوره طریقې زده کوو. کله چې دا اپلیکیشن تاسو کولاو کوئ وطنوالو نو تاسو بره کتی شئ پاکستانی نیشنل نو دا به تاسو په دې آپشن باندې پرېږدئ. دې نه علاوه چې بیا لاندې راشئ نو دا په پاکستان باندې دی. دا بالکل ټیک دی ښه. دا به هم په خپل ځای باندې پرېږدئ. دې موبایل اپریټر کې به تاسو سره چې کم سیم وي په سعودي عرب کې نو تاسو به پکې هغه ورواچوئ. موږ سره ټیلینار دی موږ به پکې ټیلینار ورواچو. دې ځای کې به تاسو خپل نمبر انټر کړئ. صحیح ده. د 3 نه به شروع کړئ. لاندې به خپل ایمیل اډرس ولیکئ. لاندې به خپل پاسورډ ورکئ. نو پاسورډ به داسې ورکئ چې تاسو ته بیا یاد وي ښه. بیا به لږ لاندې سکرول کړئ. دلته به چې بره تاسو کم پاسورډ ورکړو هغه به دلته کې لاندې هم تاسو ورکئ. دا به بیا سکرول کړئ. ډو یو هیو کمپیوټرایز نو که ستاسو سره یو هغه پخوانی شناختي کارت وي هغه ساده بلو کلر والا که ستاسو سره هغه یي نو بیا به تاسو په دې نو باندې کلیک کوئ. صحیح ده. او که ستاسو سره اوس کمپیوټرایز کم شناختي کارت چې دی کم سیم والا نو د هغې دپاره به تاسو په یس باندې کلیک کوئ. زموږ سره دی نو موږ په یس باندې پرېښودو. دلته کې به تاسو خپل د کارډ نمبر ورواچوئ. دلته کې به تاسو خپل د کارډ ایشو ډیټ ورواچوئ. دا به اوکې کوئ. اویرنس باندې به تاسو کلیک کوئ. نو که تاسو پکې دی کې هر یو سلیکټ کوئ نو مشکل نه ده. موږ به په ادر باندې کلیک کوو. بیا به په دې نیکسټ آګې بړیې باندې تاسو کلیک کوي. ها نو تاسو کته شي وطنوالو چې دیس دا رجسټر دی پکې ګوره تاسو په پکې خپل نوی ډیټیلز ورواچوي. ټیک شو ځکه د دې الګ اکاونټ چې دی هغه ما اوس لږ ساعت مخکې جوړ کوم. ماته سکرین ریکارډینګ وکړو خو هغه بالکل په دې اپلیکیشن باندې چې کوم دی سکرین ریکارډینګ آف دی نو بالکل تور راغی. ټیک ته خو تاسو د طریقې دپاره چې کوم دی ما دا طریقه تاسو ته وښوه. دا طریقه تاسو وګورئ. دې کې تاسو نه بس ایمیل او موبایل نمبر ټیک ته باقی ستاسو شناختی کارت نمبر پاکستان او ډیټ اف ایشو د شناختی کارت به ورواچوئ. دلته کې پکې ادر ورواچوئ. بیا چې په دې نیکسټ باندې تاسو کلیک کړئ د دې سټیپ نه مخکې ستاسو نمبر ته OTP راشي. هغه OTP پکې انټر کړئ. ټیک شو. چې OTP تاسو انټر کړئ نو بیا به تاسو ته چې لوګ ان یور نو چې تاسو په لوګ ان باندې کلیک کړئ چې تاسو کم پاسورډ او شناختی کارت نمبر به ورواچوئ. بیا به ستاسو اپ تاسو ته به چې تاسو یو ګنټه صبر وکړئ نو د هغې نه پس تاسو دا اپلیکیشن لاګ ان شي. که بیا هم تاسو ته څه مسله وي نو ماته په کمنټ کې ویلی شئ. صحیح ده. که بیا صحیح نو په کمنټ کې تپوس کولی شئ. د الله په امان.